د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې لاس دې ونیسي راتېر دې کړې د ژوند پر لاره چې حوصله ما ولې سکه د دنیا مقدس ترین ځای نه دی یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته دارالایتامونه ډېر لوی حیثیت لري اوس دغه یتیمان سړي ته درس یې د خالي په سر یې لاس ورتېر کېده څومره بهترین اجر ده څومره غټه خبره ده د مینې کور د سترګو تور د زړه ټکور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته یتیم پلار دې شهید شوی او که مور دې نشته د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د عامه اړیکو لوی رئیس الحاج مولوي عبدالحکیم همت اخندزاده او ورسره مل پلاوی د خوست مرکزي دارالایتام څخه لیدنه وکړه وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو په دې لیدنه کې د وزارت ویان مفتي عبدالمتین کانی د عامه اړیکو لوی ریاست مرستیال قاری رحیم الله بریال د خوست ولایت مرستیال والی مولوي محبوب شاه قانی امنیه قومندان الحاج ملا عبدالله حماد او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و مولوي همت اخندزاده د دارالایتام له ودانۍ ښوونیز پروګرامونه د یتیمانو د زده کړو چاپیریال او د استادانو د تدریسي بهیر څخه یې بشپړه کتنه وکړه نوموړي د یتیمانو پر پالنه تعلیم او رواني روزنه ټینګار وکړ استادانو مخلصانه هڅې یې وستایلې او هغه زیاته کړه چې یتیمانو پالنه او روزنه د اسلامي امارت له اساسي لومړیتوبونو څخه ده من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ البته د ځان دپاره سعادت ګڼم خوشبختي یې ګڼم چې د جهادي دور او د دیار هجرت له دوره وروسته یو ځل بیا د اسلامي نظام تر سیوري لاندې د خپل اسلامي نظام په غیږ کې د هغه چا د بچیانو د کفالت پر افتخار صحنه وینم چا چې د دې اسلامي نظام او د دې پاکې خاورې د ازادي دپاره د خپل تن مبارکې وینې ورکړې دي د دې ځان دپاره سعادت بولم او د قیامت په ورځ به الله رب العزت ته دغه مجلس شفیع ګرځوم چې ما غوندې یو ګناهګار انسان ته هم رب العالمین دومره چانس راکو چې زه د داسې منورو یتیمانو او د هغوی د روحاني پلرونو مربیانو او د هغوی د کفالت کوونکو په مخ کې دریزم او د دوو خبرو چانس راکول کیږي قدرمنو طلبای کرامو غیر تشریفاتی به دومره وویم د هغه چا دپاره چې هغه د یتیمانو کفالت کوي که هغه په مالی میدان کې ده که هغه په علمی میدان کې ده که هغه د تربیت په میدان کې ده که هغه د ژوندانه په هر بخش کې ده د دې تا دپاره استاده د دې تا دپاره د امارت مسؤوله د دې تا دپاره د دې ادارې چلونکې د دې ادارې محافظه د دې ادارې کارمنده
د دې دارالایتام خادمه تا ته د بشارت مبارک. موږ بل الله رب العزت څخه د سوال کوو چې رب العالمین صرف د دغو یتیمانو په حق ومنیسي او تا ته دوی شفیع ګرځو، دوی دغه مجلس شفیع ګرځو چې د افغانستان په کچه د نړۍ په کچه یتیم بما هو یتیم، کاغه د شهید بچای ده، کاغه په حق مرګ دی وفات سوی یو مسلمان بچای د یتیم ورته ویل کیږي. که موږ ځینې د هغوی په کفالت، د هغو په تربیت، د هغو په تعلیم او تحصیل کې کوتاهي سوي، الله رب العزت موږ په خپل رحمت معاف کړي، بل څه محاسبه نه لرو. د خوست دارالایتام زده کوونکو ته پرمختللې اسانتیاوې برابرې شوي دي. ساتم امیدونه ډېر زړه کې ارمانونه ډېر ژوند کلر مقرر کړه و به ګټم زړونه ډېر ژوند کلر مقرر کړه و به ګټم زړونه ډېر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Dadullah. My father name is Hakim Jan. My brother is Khost. Praise be to Allah and prefer His noble messenger by the name of Allah who is great, merciful and most kind. In the initial upgathering, I would like to present the gift of messenger of Allah. Firstly, thanks the Al-Fair Trust Foundation for supporting Khost Central Orphanage as always. کمپیوټر زموږ لپاره یوه ډېره ښه الکترونیکي وسیله ده او دا کمپیوټر نه ده بلکې یوه نړۍ ده. د دې په ذریعه باندې موږ کولی شو په یو کلیک سره په زرګونه کتابونه لاسته راوړو او ډېرې ښې ګټې ترې حاصلې کړو او دا زموږ د راتلونکي نسل لپاره هم یو ښه زیری دی. دلته موږ یو څه ثبت کړو، سیوي کړو، هغه په کلونه کلونه پاتې کېدلی شي. دا موږ ته په طبي بخش کې او بیا په تعلیمي بخش کې ښه کار راکوي. همدارنګه نورې مختلفې ګټې ترې اخیستلی شو. د نړۍ ټکنالوژۍ سره ځان دایرولی شو. تعلیمي سلسله یې لله الحمد ډېرې ښې دي. تعلیم عصري علوم، دینی علوم، تجوید، نظري نه فارغ شي، بیا حفظ ورسره بیا درجې دي. درجې موږ 5 درجې پورې موږ سره دلته وي. تقریبا حفظ شعبې 4 شعبې موږ د حفظ لرو، قرآن کریم، او 5 شعبې موږ لله الحمد هغه د تجوید دپاره دي. چې ابتدایي شاګرد موږ ته راځي هغه موږ اول ابتدا نه د قرآن کریم په تجوید په ناظره باندې فارغ کړو، یعنې وروسته بیا حفظ شعبې ته یې تبدیل کړو. ترتیب د نظام یې ډېر ښه دی، په ډېر ښه منظمه طریقه سره لله الحمد. خوراک او څښاک د دوی ناسته فاسته ډېر په شرعي اصولو کې په شفقت او په ترحم سره د مشفق متدین استادانو لخوا 24 ساعت سره کېږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د خوست مرکزی دارالایتام چې د اسلامي امارت تر مستقیم څارنې لاندې فعالیت کوي او په سلګونو یتیمانو ته د ژوند د زده کړو او پالنې بشپړ خدمات وړاندې کړي دي.
عصري درسي صنفونه د کمپیوټر ټولګی د قرآن کریم ځانګړی د حفظ ټولګی روغتیایي خدمات 24 ساعته فعال درملتون تفریحي ساحه خوش مې کتابونه دي لاس د دارالایتام مسؤلینو وزارت له پلاوي څخه د ورتګ مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې د یتیمانو او ښوونې او روزنې په برخه کې به لا زیات پرمختګونه رامنځته کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه عنایت الله د جنخیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د خوست مرکزي دارالایتام کې یو زده کوونکی طالب یم. دلته موږ ته استادان ښه تربیه ښه سبق راته وایي. آینده که زه غواړم چې د ټول وطن دین خدمت وکړم. افغانستان اسلامي امارات زنده باد. توبه ستړی سویم ګرځم پسره. د کورنیو چارو وزارت تل د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو ملاتړ ته ژمن دی او اسلامي امارات تر چتر لاندې به دا ډول بشري فعالیتونه پراخوي. دومره حوصله لرم غرغوندې سینا لرم د ستونزو پروا نه کړم رب ته سجده لرم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر والحشر والقيامة والميزان. وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهي دې ورکسي علم او سواد غواړو ژوند د محبت نوم دی د مینې الفت نوم دی چاله دوکه ور نکړې ژوند د صداقت نوم دی.